السلام علیکم. دا ویډیو ډېر مهمه ده ځکه که ته چې د افغانستان په حالت باندې دردېږي او د مسلمانانو په حالت باندې ځورېږي نو دا ویډیو تر اخره وګوره او دا ویډیو لازمي هم باید شریک شي ځکه دې ویډیو کې زه یو ملهم ټوټه لرم چې کوم کې تم برخه اخیستی شي. تاسو په دې خبره سئ چې موږ 15 میلیون ماشومان سړک باندې لرو، 4 میلیون زموږ ځوانان معتادین دي، په دې کې 52% خلک زموږ افغانان د غربت کچې لاندې ژوند کوي، شدیداً کومک ته ضرورت لري. الحمدلله په تیرو 9 میاشتو کې قمر وکولی شول چې 2000 نه زیات فامیلونه صف کې د قمر کیر سیسټم کې تر څو پورې هغوی ته موږ همیشه مفت علاج وکړو چې کله مریضان کېږي. موږ د سلهاو فامیل ته ډېر جدي کومکونه کړي دي. په دې کې لسهاو فامیلونو ته موږ ژوند جوړ کړی دی، تجارت هم جوړ کړی څو پورې خپل ځان په خپله سپورټ کړي. په دې کې هغه شدیداً چې مریضان وو چې کوم موږ خارج افغانستان نه هم لیږلي دي، څوک چې مریضان هغوی سره موږ کومکونه کړي دي. لیکن راتلونکی همیشه زموږ قمر دا پلان دی څنګه کولی شي چې خلکو ته یو څه شی وکړي چې هغوی په خپله پښو ودرېږي، نه چې ډوډۍ ورته ورکړي او سبا وږي. نو دې دپاره موږ مختلف پلانونه لرو او دې پلان کې ستاسو موږ ته کومک پکار دی. قمر یو سیسټم لري چې په هغه تاسو خپل ماسټر کارت، ویزا کارت، ګوغوپې، زفور تبروایزون، ماسترو، پی پال، په هر کا سیسټم باندې تاسو کولی ځان ثبت کړئ، یو چې میاشت چې هر څونه وسم کېږي هغه پیسې ورکړئ. او دا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله سبحانه وتعالی هغه کار ډېر خوښوي کوم دوامداره کېږي که هغه وړوکی هم وي، یعنې $15 تاسو هم ورکولی شئ. او زما تاسو دا چیلنج دی، تاسو ځان ثبت کړئ چې هر څومره ورکولی شي، 15 یا 10 میاشت کې هېڅ هم نه دي. زموږ هغه په اروپا کې او په امریکا کې زموږ هېڅ هم نشو پوره کولی، خو والله په افغانستان کې د یو ماشوم ته یو فامیل ته هغه ډېر څه کولی شي. ځان ثبت کړئ او موږ تاسو ته هره میاشت رپورټ لیږو چې ستاسو پیسو سره موږ څه کړي دي. که چېرته زموږ رپورټ باندې ته قانع نه وي په هماغه ساعت کې ځان بیرته کینسل کړه. یعنې هېڅ کوم قرارداد تا سره نه کوي 6 میاشتې پورې ځان ثبت نه، هېڅ قرارداد نشته دی. یعنې چیلنج دی که تا کوم پیسې قمر ته ورکوې او قمر ته قانع نه کړې ستا پیسې موږ کوم ځای کې مصرف کړي دي چې هغه پیسې به تا ته بیرته درکول کېږي. یعنې یو چیلنج دی. امتحاني دپاره ځان ثبت کوي، فقط امتحان دپاره. زه پوهېږم په افغانستان کې مشکلات شته، اعتبار ډېر سخته دی، لیکن موږ دا چیلنج سره راغلي یو، زموږ چیلنج قبول کړئ. ځان ثبت کړئ چې هر څونه مو وس کېږي، 15 10 20 ورکړئ افغانستان خلکو دپاره. که چېرته موږ تاسو خپل رپورټ سره قانع نه کړئ بېر ځان کینسل کړئ. او بل دا ډېر مهمه خبر تاسو وکړم ورونو خویندو چې قمر د خپل اداري مصارفات ته 1 روپۍ هم دې پیسو نه اخلي، ځکه موږ 100% ډونیشن پالیسي لرو. ته 1 روپۍ چې هم تاسو موږ ته راکوئ چې هر بخش ته راکوئ عمق بخش ته ځي، زموږ د اداري مصارفات ته موږ 1 روپۍ هم دې پیسو نه اخلو، ځکه الحمدلله د مختلف دنیا نه موږ سره ورونه شته دی چې موږ اداري مصارفات ته موږ ته پیسې راکړو. د افغانستان د مورګانو اولاد خو موږ بیرته نشو ژونده کولی، د افغانستان د ښځو میړونه خو موږ بیرته نشو ژوندي کولی، په افغانستان کې یتیمانو پلاران خو بیرته نشو ژوندي کولی. څه شی کولی شو په شریکه باندې؟ د سترګو نه اوښکې پاکولی شو او په بدل کې ورته لږ آرام ژوند ورکولی شو. او دا تنها قمر نشي کولی، دا تنها تاسو نشي کولی. دا 15 میلیون افغانان چې د افغانستان نه بیرون دي موږ باید لاس سره یو ځای کړو او انشاءالله کومک سره وکړو. ورونو ځان ثبت کړئ، زما چیلنج قبول کړئ، انشاءالله تاسو به انشاءالله په آخرت کې هم خوشحاله سئ او په دنیا کې هم خوشحاله سئ. او حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم که چېرته یو مسلمان د بل مسلمان په حالت پرواګیر نه وي نو حتی مسلمان نه دی. نورونو خویندو د الله اجر، د افغانستان د خلکو مینه او محبت، ځان زړه ته نزدې کول، آخرت او دنیا چې غواړئ نو ځان ثبت کړئ. که ځان نشئ ثبتولی نو تاسو نه ډېر زیات په عذرن خواهش کومه چې دا ویډیو هم شریک کړئ او نور خلکو ته هم ولېږئ تر څو پورې موږ دې کمپاین کې سره یو ځای شو او خلک ځان ثبت کړي تر څو پورې موږ افغانستان خلکو سره کومکونه وکړو. موږ ډوډۍ خلکو ته نه ورکوو بلکې ډوډۍ د ګټلو طریقو ته ښیو او سیسټمو ته برابرو، تجارت ته برابرو څو پورې خپل ځان ته خپله ډوډۍ وګټي. د نورو معلومات دپاره زموږ ویب سایټ کتلی شئ. امید لرم ځان ثبت کړئ او دا چیلنج قبول کړئ.